په ننګرهار کې د واکسیناسیون نړیواله اونۍ دلته روغتیايي چارواکي د دې لپاره سره راټول شوي تر څو واکسیناسیون نړیواله اونۍ ولمانځي. د ننګرهار روغتیايي چارواکي وایي ناامنۍ او واکسینونو په اړه د خلکو کم پوهاوی لویه ستونزه یادوي، خو وایي هڅې پیل کړي چې دا ستونزه حل کړي. اوس مهال په افغانستان کې د بېلابېلو مرګونو ناروغیو 10 ډوله واکسینونه په روغتیايي مرکزونو کې په وړیا توګه ترسره کیږي چې د روغتیايي چارواکو په وینا د ماشومانو د مړینې کچه ورسره راکمه شوې. خو د ننګرهار د څلورو ولسوالیو په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله لا هم 3000 ماشومان د پولیو واکسینونو د کمپاین پر مهال د واکسینو څخه بې برخې پاتې کیږي. د څلورو ولسوالیو کې ځینې سیمې دي لکه د پچیراګام ځینې سیمې دي، د بالا ځینې سیمې دي، اچین ځینې سیمې دي او همدارنګه د لالپورې. په دې کې تقریبا 3000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو د کمپاین نه مونږ پاتې کېږي، کوښښ لاندې نه راځي په دې خاطر چې امنیتي ستونزې دي هلته تر اوسه پورې مونږ هلته لاسرسی نه دی لرلی. دیني عالمان بیا وایي د واکسینو په تطبیق کې د اسلام له نظره ستونزه نشته او په دې اړه اسلامي هیوادونو او اسلامي سازمانونو او مرکزونه 110 فتواګانې ورکړي دي. دا دارالعلوم کراچۍ چې ډېر لوی عظیمه درسګاه ده، دوی د ډېرو فقهي کتابونو نه حوالې را نقل کړي دي چې حتی چې بل بدیل موږ ونه لرو که په دغه واکسینو کې وینه مردار شي هم ګډ شوی وي د ضرورت په اساس باندې جایز دی. فتاوی هندیه 5 ټوک 255 صفحه او د نورو فقهي کتابونو هغه را نقل کړي. او همدارنګه د دې نه وروسته موږ د دارالعلوم عربیه مظهر العلوم ډاګۍ مولانا حمدالله جان ډاګۍ مولوي مشهور عالم دی، د هغوی فتوا د ډاګۍ نه صادره شوې ده چې دا بالکل واکسین ضرور دی، اهم دی. دا مرکزی جمعیت اهل حدیث هند د هند د ټولو سلفیانو اهل حدیثو اجتماعي فتوا ده چې دا ضرور دی. دویم قدم کې دغه موجوده سوء تفاهم هم موجوده، یعنی ځکه چې ورته وایي میسیګي میس انډستریند خلک د واکسین د فایده په اړه باندې کافي خبر نه دي کې او بعضي مختلف خبرې کوي چې دا واکسین د اخر یا اخرندي یا کټ نه تاوان دا خبرې دي کې حقیقت خبر د سینه ده کې خدای چې واکسین ټول امراض عادت ما مخکې ویل کوشنده امراض لپاره وقایت به کې یو مولد لري چې دغه کوشنده یا د علاج امراض مقابل کې ماشومان اخته شي ور باندې کې دا خبرې چې نامي وسغه برخه کې یو دویم سوء تفاهم. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې لا هم 130,000 ماشومان د بېلابېلو واکسینو څخه بې برخې او یا خپل ټول واکسین نه پوره کوي چې دا لویه اندېښنه بولي. مسعود عربزی، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.